چې دا په زرګونو کلونه مخکې داخل څومره روزګار ګمبز غوندې دی خو دا فکر کوم په زرګونو په سوونو کاله غلط تاریخي قدامت لري ښه یو طرف دې خواته هم دی دې خواته دا شولي پکې وګوره مثال دا نقاشي وګوره نو هغه وخت کې زما فکر باندې چې دلته خو ماشین نه و مثال کیرینګ نه و یا نور وسایل نه و چې دلته دا خلکو څنګه دا کارونه کول د خلکو قدونه به هم دومره پورته لکه هغه عادیان او سمودیان که نه پورته وګوره دې خوا نږدې راشه پورته وګوره پورته بره سه ته دا وګوره سیسټم باندې دې جوړ کړی دی ځه ودلته ښکته کېدل وایه لکه کوم درته نه انشاءالله کوزي خالي زینخه ټینګه کړه السلام علیکم ورحمت الله تاسو راځئ تاسو نن یو ځای ته بوځم چې دا په زرګونو کلونه مخکې داخل څومره روزګار و که نه دونه غر یې وهلی دی وایي دلته خو فکر کومه دا غر داسې عادي غر پوره نه دی او دا غورځېږي به هم نه که نه ډېر مضبوط دی ډېر وګوره دا د بودا هغه مجسمه ده په بامیانو ولایت کې خو نه تنها دا هغه د مجسمې ځای دی بلکې دلته داسې عجیبه کوټې دي پکې دلته راسه ښه دی پنجره یې کړې ده دننه څه پکې نه ښکاري ته وګوره که ښکاري دا څه شی دي ته راځه دې خوا یاره ډېر عجیبه نه ده بیا یې هم کار کړی راځه دا ځای به ګوځي ګمبز غوندې دی خو دا فکر کوم په زرګونو په سوونو کاله غلط تاریخي قدامت لري ښه یو طرف دې خواته هم دی ښه دلته هم دغه رقم کوټه ده او دا نقاشي ته وګوره که دا وګورې که نه دا ټوله تیږه ده دا ډېره تیږه ده ستا خبره تیږه ښکاري که نه ګګرې غونته ده او دې خواته دا شولي پکې وګوره مثال دا نقاشي وګوره نو هغه وخت کې زما فکر باندې چې دلته خو ماشین نه و مثال کیرینګ نه و یا نور وسایل نه و چې دلته دا خلکو څنګه دا کارونه کول د خلکو قدونه به هم دومره پورته لکه هغه عادیان او سمودیان که نه چې غرو کې ځانو ته زمینه غرونه یې تراشلي وو دغسې په نارمل کوټو کې خو نه ځایېدل غرونه یې تراشلي وو بیا په غرو کې اوسېدل دا یې پښې وې ښه دا یې پښې دي راځه دلته ښه رڼا ده دا ووایه اوس هم ډېر سخته ده ځکه داسې غر تراشلو او بیا داسې کارونه کول که نه بیا ټول په یو نقش باندې عجیبه ده ته راځه دا بل طرف ته به هم لاړ شو او دا څومره پورته لوړ دی که نه 50 متره دی لکه چې 50 متره همدومره د دې غره سر کې کوټې دي او دلته ځینې خلک هم پکې اوسېدل بیا فکر کوم دې لپاره یو جدا ځای جوړ شو دا هغه دی چې دا ګوره ښه دومره خطرناکه تراشل شوی دا غورځېدلی دی ښه دا غورځېدلی دی او تیږه ټوله تیږه ده که نه تیږه ده ډېره مضبوطه نه تیږه ده تیږه تا ته ښکاري ته دې خوا راغلو دې خوا که دومره مضبوطه تیږه ده والا کې وغورځئ چې دا به همداسې هغه شوی وهلی وي که نه تراشلی به او که یا په خټو مټو نه به جوړ کړی دا به خلک دا نو هغه خلک چې پوهېږي هغې شاید هغه کې کمنټ کې وي د هغې تاریخچه مو لیکي چې څومره قدامت لري داسې راوله پورته وګوره دې خوا نږدې راشه داسې پورته وګوره پورته بره سه دا هم هغه دی سر یې ښکاري ته راسه دې خوا راسه اصلي ځای خو دا دی دیو کې ما اخېستې مټ دي که نه نه سمټ دې خوا وګوره ښه دې خوا زینې دي دا زینې دي ورختل کېږي او لاندې هم لاره ده چې دا لاندې به چېرته لارئ لاندې هاخوا ته وتې ده چېرته وتې ده بل طرف بیرون خو څه عجیبه ځای دی دې خوا ته وګوره برق درسره شته موبایل به یې راکړه موبایل نه کړه لږ وړاندې لاړ شو ته راکړه ها
دلته وګوره ته دا وګوره سیسټم باندې دې جوړ کړی دی ځه خو دلته باید کار وشي ښه دلته باید کار وشي باید ستا په نظر سیلانیان ته جوړ شي سیلانیان راځي داسې پورته لاړ شو خوښه دی په احتیاط لاړ شه په احتیاط لاړ شه وغورځېږي ورځي تېر شه خیر ته دا موبایل ونیسه ما تېر راځي ښه ودرېږه ښه زه به راځم حالات ټول صحیح اوري اوه داسې بله لاره ختلې ده خو دا ښکته کېدل دلته غټ غزل غواړي او دا خدای نو زینې خرابې شوي ټولې یو دې خوا ته بیا سپری دی زه خو مخکې نه وم راغلی ځینې وروڼه چې راغلي هغې ته به ګپ شپ ښکاري خو څوک چې نه دي راغلي هغې باید یو ځل راشي ودلته ښکته کېدل وایه کلکه یې کوم درته نه انشاءالله کوزې خالي زینه ټینګه کړه څه احساس لري ځه یا بسم الله لاندې هم راختلې ده ښه اخوا ته نور مغه شته دي ښه دا ګوره دا چې کومه زینه ختلې ده ښه هغسې بس پورته ګوره تر پورته ځای پورې دا زینه ختلې تقریبا څو متره پورته ځای پورې دا زینه ختلې ده خو وخت نشته که نه پورته مې هم درښودل هاخوا ته نور غارونه مې دې خوا ته دا کوټې موټې دې ګوره ښکاري دکې به فکر کوم ځینې خلک اوسېدله وایي هغه یې اوس ویستې دي بس دا چکر نور په مخه مونږ روان یو خپلې توضیح ته اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو نتیجه مخامخ